ږیره خرول دا ګناه کبیره ده. ګورئ ځکه ټولو انبیاء کرامو، ټولو پیغمبرانو، ټولو صحابو، ټولو تابعینو، ټولو تبو تابعینو، اکثر ائمه مجتهدینو، لوی لوی علماو دې ټولې ږیرې پرېښي دي. نو په تواتر چې داسې یو شي ثابت شي نو زموږ دا علما وایي دا بیا واجب و فرض دی او خرول بیا عظیمه ګناه ده او داسې ګناه نه ده. زموږ د علما یو عجیبه عجیبه خبرې کوي، و یو خو دا ښکاره ګناه ده او تاسو ته دا پته چې رسول الله مبارک وایي ډېر ګناهونه داسې سړی یې پټ کوي. نو کیدی شي ګناهونه پټ کوي، کیدی شي یقیني خبره نه ده، خو کو کیدی شي کو الله وغوښتل نو که یو انسان ګناهونه کړي دي نو کیدی شي الله یې وبخي. دا الله د رحم پورې دغه ده. خو مجاهر دی الا المجاهرین، مجاهر وی الله مجاهر ګناه والا الله وی نه بخم، داغه د سره بخنه نشته. زماغه رحم مغه ته نه متوجي کیږي. په هغه مجاهر څه ته وی ښکاره ګناه کوونکی. نو ګیره خو ښکاره ګناه ده. بله داسې یو ګناه ده چې همتن به تا سري وي. ګوره یو سړی دی بالفرض خدای دې وساتي، یو سړی دی زنا ده، یو وخت یې وکړه ختمه خبره، شرابخوري ده یو وخت یې وکړه ختمه خبره، غیبت دی یو وخت یې وکړه ختم خبره، چغلي ده یو وخت یې وکړه ختمه خبره. ګیره هغه ګناه کبیره ده چې ته به الله ته په مانځه ولاړې هم به ګناهګارې، ته به په رکوع ټیټې هم ګناهګارې. مونځ څومره عظیم عبادت دی. ته به په سجده پروتې هم ګناهګارې، ته به په قیده اخیرې هم ګناهګارې، ته به بیت الله نه طواف کې هم ګناهګارې. ګناه لګیا یې کې دا که د ګیرې دا ګناه د تا سرې ده. حجر اسود کولې هم ګناه کې لګیا یې، ملتزم شریف کې ولاړې هم ګناه کې، مینا کې ولاړې هم په ګناه کې ولاړې، په مزدلفه کې ولاړې هم په ګناه کې ولاړې. نو سخته ګناه ده. او والد صاحب یو خبره کوله او دا ډېره ښکلې خبره ده. ګوره انسان چې کله مړ شي که نه، انسان چې کله مړ شي نو هر شی پاتې شي، صرف دغه دوه کپنه دي، هغه هم صرف د پردې دپاره چې د انسان پرده پرې راشي. نور خو هر څه پاتې دي چې څه دي هر څه دلته پاتې شو. والد صاحب وی دا ګیره داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې یو مبارک سنت دی چې دا سنت به راسره قبر ته ځي، دا به قبر ته هم راسره ځي، پاتې کېږي خو نه، نو قبر ته به هم راسره ځي. نو د قبر لوی سبب د عذاب ګورې دا ګیره خرولم دی. او امام مالک صاحب وی، امام مالک صاحب وی چې کوم سړي ګیره خوري نو که چېرې بالفرض و تقدیر د ده دا قبر ته کولو که نه د ده مخ به د قبلې نه وړېدلي او د دې به راته یو ناشنا د خپلو سترګو لیدلو واقعه بیان کړم. د خپلو سترګو لیدلو، د خپلو سترګو داسې لیدله چې زما یو عالم ملګري زموږ په دې 400 کې داسې یو واقعه وشوه چې دوه واقعهګانې مې د سترګو مخې ته تېرې شوي دي. یو واقعه داسې وشوه چې یو کس بجلی ونیوه، چې بجلی ونیو مړ شو. چې مړ شو جنازه هم پې وشوه، ښخ هم شو. زموږ په دې 400 کې و چې ښخ شو نو دا واقعه ډېر زیات شوي دي. زموږ په دې علاقو کې هم ډېرې شوي دي چې کله یې بجلی ونیسي 3 ورځې پس به داسې څوک دروغجنه شان ښځه به ورشي. ما خوب کې لیدلو چې زه یې جمدې ښخ کړی نو 4-5 قبره خو زما مخې ته کولو شي، زما مخکې ورغلی نه یم، خو لکه ومېرېدل چې پلانکي ځای کې کولو شو، پلانکي ځای کې کولو شو. او په زموږ کې د جومات کې بعضې ملګري ناست دي، دوی پکې شریک هم وو. 3 ورځې پس په لګیا د خدای لویه بدبختي د خلکو دا ده، د خدای بدبخته دي دا خلک. یا بدبختو دا تاسو څه کوئ؟ ځان تباه کوئ. نو بهر کې 400 کې دا واقع شو چې سړی دغه نیولو بجلی. 3 ورځې پس مور یې وایي چې بس د ده دا قبر به کولاوی او دوی جمدې دي. خدایه ټول ورته وایي داسې مه کوئ مه کوئ. بهر کې زموږ د دې 400 یو ډېر لوی عالم دی، هغه له لاړل، خو هغه مور یې نه منې کېده. هغه ورته یې داسې چلو کې چې
چې بس اوس دا نه منې کېږي نو دا قبر تاسو د ورځې مه کولاوئ او هغه امام یې زما ډېر سخت یار دی دوست و هغه ته مې هلکه بس غلي کوي نه کولاوو مې پرېږده کولاو هغه مقصد وي کولاوو مې هغه ورته داسې وي چې داسې چل وکړه چې دا قبر تاسو کولاوې نو د شپې چېرته ناوخته یې کولو کوئ ځکه دا خلک به اوس راځي او بیا به دغه کوي نو تاسو یو څو کسه بس د شپې کولو کوئ چې د مور یې تسلي وشي ښه خبره نه ده زه اجازت نه درکوم خو هغه منې کېږي نه بهر کې دقه زما دا ملګری عالم ورسره یو بل عالم دا لاړل یو شپږ اته کسه لاړل چې لاړل قبر یې کولو کړ چې قبر یې کولو کړ دا بل زما دا عالم چې دی دی بره ناست دی او دا بل یې ورکوس کړ دا عالم زما دا ملګری دی ورکوشو او دا بل عالم بره ولاړ دی چې قبر یې کولو کړ تبه یې کولو کړه نو دی لاندې عالم دی بره ته وایي عوام خو به نه پېدله وی صدقت ابا مالک وی قسم په خدای امام مالک رښتیا ویلي دي هغه عوام یې څه بس دوی خپلو کې امام مالک هغوی څه پېژني او دغه څه وي چې ما ته بیا تپوس وکړو حافظ صاحب د خدای په ذات مې د قسم هغه چې کوم سړی مړ شو که نه هغه ږیره خړولې وه وی زما د الله په ذات باندې قسم مخ نه ټول د قبلې نه راوړېدلي والله العظیم کو په دې منبر راته درو ویم او دیم نمبر واقع څنګه شوه زموږ په دې کلي کې د ټیمې یو کس دی هغه د ټیمې کې ملازم دی نو یو کس داسې وفات شو چې د هغه دغه نو وارثان یې نو چا پېژندنه بهر کې هغوی ولې تصویر وښکو اوس هم دا خلک کوي تصویر وباسي او په دې سوشل میډیا هم ورکړي اخبارونو کې هم ورکړي چې دا د چا مړی دی یو یې پته یې نه لګي هغه وی یو مړ یم ښخ که دقه شان و او تصویر هم ورکړو یو 4 ورځې پس خلک یې پیدا شو زمونږ د دې او هغه هم ږیره خریله دا کوم سړي چې ما ته بیا قصه کوله ده هم ږیره خریله وی حافظ صاحب 4 ورځې پس هم قبر کولو که هغه ما ته وی زما د الله په ذات باندې قسم چې قبر هم کولو که نو یو لړمانان یې په دې مخ باندې لګیا و وی ما خو په هغې ځای باندې قسم وخوړ چې دې نه پس به زه ږیره نه کړم اوس یې خشته غټه غټه ږیره ده وی ما خو په هغې ځای باندې قسم وی لړمانان چېرته لر کېدل نو بیا زموږ د دې چارسدي یو عالم دی نوم یې نه علم بیا چونکې تاسو به لګیا یو هغه پسې به ورځئ تپوسونه به کوي وی هغه عالم هم راوسته نو یې الله ته په جړا شو نو یې هغه لړمانان هم ته لر کړل چې هغوی خپل ځای ته یوسي چې بیا به ورسره قبر کې سالي